خان السلام علیکم اجازت ته وعلیکم السلام ها راځه 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 بالکل اجازه راځه کېنه عبدالله لالا څنګه دې راپېښه وکړه خان لږ مجبوره شوی وم ځکه ستاسو خواله راغلم ولنه موږ خو ستاسو د مجبوریانو لپاره ناست یو خان ډېر زیاته مجبوري مې ده زوی مې په هسپتال کې پروت دی د هغې په ټیسټ باندې 15,000 روپۍ راځي او زه بازار ته هم تللی وم خو دوکانونه بند دي خان زه په خپله بیمار یم د زوی دا بیماري زه نشم برداشت کولی خان زه څه خدمت وکړم خان ما چې 15,000 روپۍ راله راکړي او د زوی بیماري زه نوره نشم برداشت کولی او خان بیرته به یې له ډېرې زر درکړمه ستاسو وینا ته به څه ضرورت هم پکې رانه شي عبدالله لالا ما ته پته ده چې ته غریب یې خو زموږ د ملکي زموږ د خاني د دې لپاره نه ستاسو غونډ د غریبانو له موږ ورکوو پوه شوې ټیم را سره دومره نشته ډاکټران راته وایي چې زه 1000 روپۍ راوړه چې زوی دې تدوینه بدل کړو عبدالله لالا ښه په څلور څانګه روغ یې خپله مزدوري ولې نه کوې دیاړي ولې نه کوې خان ته د دیاړۍ خبره کې سهار بازار ته راووتم کومو دوکانونو والا به چې پیسې راکولې هغې هم راباندې بندې کړې خان زموږ د کلي داسې مینهګان دي چې 14 هم کړي دي او څوک راله نوکري نه راکوي خان چې وټ واخلي نو بیرته راته ګوري نه ته څه وې چې 14 نو که ماته به نوکري میلاو شي خواره خوله نوکري نه میلاوېږي خانه چې روپۍ ډالري در سره نوکري میلاوي نن سبا د پیسو دور دی او چې تا د روپۍ درکړمه چې په سبا لمنځ به څه کوم اخر چاته مې چې ما خپلې روپۍ راکړه دې په ځای په کار کې ول نه لګوم 2-3 چونده سیوا به ما لګوټي زه مړه ما سره کار نه کوي راکلي به دې وې ډېر زیات مجبور یم وایي مه وځه نیغ وځه موږ ستاسو نوکریانو لپاره نه ناست یو د غریبانو خیال هم ساتئ بله ورځ له په تاسو باندې دا ورځ هم شي راتلی خان تا زما نن خیال ونه ساتو سبا له به ستا خیال هم څوک نه ساتي او لاسونه به در پسې پلاقی لاسونه ما دې ژړ راتلی شي الحمدلله ښه مالدار یم مال او جایداد مې خړې کړو راو مالک یم څنګه دا ورځ په ما راځي بلکې ستاسو په شانتې خلکو باندې دا ورځ راتلی شي په موږ نه راځي په خانانو غریبانان یې چړماران یې خیر راغونډوئ ته لا ماته خبرې وکړئ وځه ښه به وځه خان په دې هر څه باندې تکبر مه کوه او دا هر څه به درنه لاړ شي او زما په شان غریب به شي خان او بس زه دا دې درنه لاړمه دا لا ماته وایي چې څه ورځ پته راځي ځه وځه بیا د شاته ونه ګورې چې ته په دې باندې دا په کور په درشل باندې چې ته قدم کېنوي غریب خلکو دا کور دې بېلمازه کور دا ورته ما راتلی شي دې ته ما لګیا تو د هر څه ماته ډېر ما مالدار سره چې غریبانو سره ما نه لګي وځه خان ستاسو په موبایل باندې رنګ دی ته راکه چې څوک دی وعلیکم السلام او بالکل څو کم ځای کې او پازیټیو ټیک ده بځای درنه السلام علیکم یار او پازیټیو وینه په کار ملاو بشي سو نشتی ټیک ده خان وایي خان زوی مې اکسیډنټ شوی دی او پازیټیو وینه په کار ده خان د دې نه مخکې ستاسو خواله عبدالله راغلی و دغه او پازیټیو وینه ده هغه عبدالله ما چې وباسلی و او جي ورشه لاړ شه په منډه راغله شابه خو زموږ د ملکي زموږ د خاني د دې لپاره نه ستاسو غونډ د غریبانو ورکوو پوه شوې ټیم را سره نشته ډاکټران راته وایي چې زه 1000 روپۍ راوړه چې زوی دې
ورځ په خانانو غریبانو چړمارانو خېلا ونوي ما ته خبرې کوي هودا شبه هودا خان په دې هر څه باندې تکبر مکوا او د هر څه بدل لال شي او زما په شریف بشي خان او بزداد د لاړم خان خدمت وایا عبدالله لالا رالی سمرز وی اکسیډنټ شوی دی خو هغه ته وینه پکار ده عبدالله لالا ما ماپ کا زمانه غټه غلطی شوی و چې زما سي وباسلې وي عبدالله لالا ما ماپ کا عبدالله لالا ما ماپ خان تا تخپل زوی ګران ولې ما تخپل زوی نه دی ګران زه پتا پسې راغلم مال روپۍ قرض راکا او تا مال را نکلی او په بیزتۍ دی رسخت کلم تا خو ډیر غرور کاو ته خو ډیر چوت چوت لګېدې په خپل مال او په جیدادونو باندې اوس دې ستا هغه زوی بچ کي که نه هغه جیداد خان تا ته ما نه ویل چې یوه ورځ به په تا راځي او تا ویل په دا ورځ په ما نشي راتلی او اوس څنګه چل دی ما ته محتاجه شوې که نه خان تا چې زه په کومه بېعزتۍ رسخت کړی وم هغه بېعزتي به زما چرته هیر نشي الله درنه ویسته که نه تاولي چاري هغه ورځ زمانه غټه غلطي شوې ده ما ماپ کا عبدالله لالا بیا به چرته ځای نه کېږي په زندګۍ کې به ځای نه کېږي عبدالله لالا چرته لوی چارې نه کوم عبدالله لالا ما زوی زندګي بچ کړه عبدالله لالا چرته په زندګۍ کې به ځای نه کېږي خان زه غریب ضرور یم ستا په شان لوی چاري نه کوم ستا زوی له به زه ضروري نه ورکوم خان زه به ستا زوی بچ کوم اوس هېڅ څه ټینشن مه کوه اوس زه راپاسه چې ستا زوی له وینه ورکم زه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما عزتمنده زموږ د ویډیو مقصد دا دی چې الله رب العزت په قرآن مجید کې فرمایي قال ربكم ادعوني استجب لكم. الله رب العزت وایي زما نه غواړه او زه به ستا قبولتیا کوم. مطلب دا چې زه به ستا دعاګانې قبلوم. الله پاک نه چې څوک غواړي نه الله پاک پې خوشحالېږي او انسان چې د انسان نه غواړي نه انسان پې خفه کېږي. یو وخت به درکړي که په درېیمه وخت دلې نو کوره دې وباسي. که انسان ستا فقیر ملنګ دروازې ته ودرېږي که څه کوي ورکه او که څه کنی نبي علیه السلام وایي نو په ښې طریقې سره یې د کوره رخصت کا او ښې الفاظ ورته ووایه. او زما عزتمندو نن سبا هر چا سره ښه کوئ وایي نن مشران وایي نن پسې سبا راځي نن وایي په ما سبا په تام نو هر چا باندې دا وخت راځي د هر چا سره ښېګړه کوئ او مسلمان د مسلمان په کارېږي. زما عزتمندو د هر چا سره ښې خبرې ورته کوئ ښې کارونه ورسره کوئ. دلته د غریب نه خلک کرکه کوي دلته د غریب نه خلک کرکه کوي دلته کې مالدار ته خلک خپل وایي.